د حسن په نشه کې لیونۍ مخې له راغې په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې له راغې زه نه یم بختور خو دا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغې څادر د محبت یې په سر سورې و روان و صابر د ژوند په لاره د غرمې مخې له راغې د اماراتو پښتو ادبي ټولنه متحد د عرب امارات له دغې ملګرو ډېره مننه کوو چې د وصال مازدیګر چې کومه خپرونه وه هغه مونږ فیل کړې وه مخ په وړاندې باندې روان وو په دغې سلسله کې مونږ دوبۍ ته راغلو او دغې ملګرو مونږ ته درناوی راوبخو یو ماښام یې را جوړ کړی دی یو خوندور شانته کې بنډار یې را جوړ کړی دی په دغې کې زموږ سره شاعران هم ناستې کوي د هغوی نه به د خوند رنګ شعرونه اورو غزلې به ترې اورو د وصال مازدیګر به یو په دوه باندې ښایسته کوو د دغې ملګرو چې زه په لفظونو کې هر څومره مننه وکړم دغه به ډېر زیات کم وي خو باید چې په پردی وطن باندې په پردی خاوره باندې ژوند کوي او د پښتو د پرمختګ دپاره یې شپه ورځ په ځان یوه کړي دي په دغې خاوره باندې د پښتو ادب دپاره هغه هلې ځلې کوي چې هغه د چا نه پټې نه دي هغه مونږ د سوشل میډیا له لارې یا د ټي وي له لارې مونږ خبرېږو او دغه راغلو دغه هر څه مو ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو چې چېرته دا خاوره او چېرته پښتو او پښتونولي خو په داسې ملګرو باندې ویاړ کوو فخر کوو چې په خپله خاوره باندې هم د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړي او په پردی خاوره هم زموږ سره ډېر د قدر وړ مشران ناست دي ښکلي ښکلي شعرونه به اورو او دغه به د وصال د مازدیګر له لارې له دغې ملګرو سره شریک کوو زموږ سره ډېر زیات ګران ملګری خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان ناستې کوي راځئ چې هغې له په دغې شعرونو باندې ورشو او شعرونه ترې واورو چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه هواګانو مې پړده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه د وصال په مازدیګر کې په دغې ماښامي کې راځئ چې په شریکه باندې د جاوید شاه درمان خوندوره شاعري واورو بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه نازک خان وروره زه به تاسو ته ړومبې یو څو بیتونه وړاندې کړم چې زه په لټون د مینې هر یو لور ته ودرېدمه زه په لټون د مینې هر یو لور ته ودرېدمه خو کور ته راغلمه واپس مې مور ته ودرېدمه زه په لټون د مینې هر یو لور ته ودرېدمه خو کور ته راغلمه واپس مې مور ته ودرېدمه ما به ګرمۍ کې هم مزدور باندې زړه نه سېزلو ما به ګرمۍ کې هم مزدور باندې زړه نه سېزلو خو یوه ورځ زه په خپله اور ته ودرېدمه ډېر ښه دی ډېر ښه شعر ډېر ښه شعر او یو دوه بیتونه نور دي چې ته راته وګوره تڼۍ چې مې ګریوان کې نه وي ته راته وګوره تڼۍ چې مې ګریوان کې نه وي او داسې ښکارېږي دروازه چې په مکان کې نه وي ته راته وګوره تڼۍ چې مې ګریوان کې نه وي او داسې ښکارېږي دروازه چې په مکان کې نه وي او په کومه ورځ باندې چې زه سودا د قرضو راوړم په کومه ورځ باندې چې زه سودا د قرضو راوړم په هغه ورځ زموږ د خوښې سیز دکان کې نه وي ډېر ښه دی ډېر مننه ډېر ښه شعر مننه او بچیا ستا ریښې ریښې ګریوان نه پټېدم بچیا ستا ریښې ریښې ګریوان نه پټېدم اخترو بېوسي وه د خپل ځان نه پټېدم بچیا ستا ریښې ریښې ګریوان نه پټېدم اخترو بېوسي وه د خپل ځان نه پټېدم او یو ورځ را باندې مور مې وه سودا قرض راوړې یو ورځ را باندې مور مې وه سودا قرض راوړې بلها موده به زه بیا د دوکان نه پټېدم او د چا د لاسه په دې ښار کې چې قتلونه کېږي د چا د لاسه په دې ښار کې چې قتلونه کېږي د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کېږي د چا د لاسه په دې ښار کې چې قتلونه کېږي د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کېږي او دا بعضې پکې حق د خپلې خور نه مني دا بعضې پکې حق د خپلې خور نه مني خدایه د نومه د شمزار د دی حجونه کېږي او تعبیر راله پکار دی ډېرې روانې راپسې وي
تعبیر راله پکار دی ډېرې روانې راپسې وي وهمه خوب کې منډې بلاګانې راپسې وي تعبیر راله پکار دی ډېرې روانې راپسې وي وهمه خوب کې منډې بلاګانې راپسې وي او خواږه چې خرڅومه نو زه سترګې پټومه خواږه چې خرڅومه نو زه سترګې پټومه هر خواته یتیمانې ماشومانې راپسې وي او غزل ده چې یمه بې خوبه د چالار په نیمه شپه کې ګورم یمه بې خوبه د چالار په نیمه شپه کې ګورم او ته ماله راکه دا خپل مخ په آینه کې ګورم یمه بې خوبه د چالار په نیمه شپه کې ګورم او ته ماله راکه دا خپل مخ په آینه کې ګورم او د یو سړي را باندې تیره د نیټه د قرض د یو سړي را باندې تیره د نیټه د قرض بهر ولاړ دی ورته پټ په دروازه کې ګورم د یو سړي را باندې تیره د نیټه د قرض بهر ولاړ دی ورته پټ په دروازه کې ګورم نو دا جایز ده چې ګاونډ کې مې غریب وګوي نو دا جایز ده چې ګاونډ کې مې غریب وګوي او چې ور روان شمه زه خدای به په کعبه کې ګورم نو دا جایز ده چې ګاونډ کې مې غریب وګوي چې ور روان شمه زه خدای به په کعبه کې ګورم او ته وایه وایه شیخه ستا په ژبه نه پوهېږم ته وایه وایه شیخه ستا په ژبه نه پوهېږم خو صبر وکړه زه به تا سره ټپکې ګورم ته وایه وایه شیخه ستا په ژبه نه پوهېږم خو صبر وکړه زه به تا سره ټپکې ګورم او هغه غمونه راته کور کې انتظار کې ناست وي د رمانه زه چې ته نجات په میخانه کې ګورم ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه جاوید شاه درمان صاحب چې خوندور شعرونه خوندورې غزلې مو درنه واورېدې ډېر ژوند درته غواړم زموږ سره یو بل ملګری هم ناستې کوي خو د هغه له په دغې شعرونو ورځمه چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چغو چغو باندې مور راپسې جاړي زه د خپلو ماشومانو پټ راوځم دروازه کې ناسته خور راپسې جاړي زه د خپلو ماشومانو پټ راوځم دروازه کې ناسته خور راپسې جاړي د محفل یاران مې هم خپه خپه وي لیوني غوندې مې رور راپسې جاړي ارمانونه مې زخمي پرېښول حضرته ارمانونه مې زخمي پرېښول حضرته ارمانونه مې کړي شور راپسې جاړي هم په دغې شعرونو باندې حضرت بیټانې څوک چې د ټانک سره علاقه لري او دلته په دوبۍ کې ژوند کوي هغوی له په درناوي بلنه ورکوم چې راشي زموږ سره خپل شعرونه شریک کړي غزل نه مخکې یو څو شعره دي ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ستا په انتظار یم خوب نه راځي ډېر ښه دی ډېر ښه ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ستا په انتظار یم خوب نه راځي خوب کې مې لاشونه ټولول بېګا خوب کې مې لاشونه ټولول بېګا هلته هم پدار یم خوب نه راځي ډېر ښه دی ډېر ښه شعر دی خوب کې مې لاشونه ټولول بېګا هلته هم پدار یم خوب نه راځي او بلې غزل ده چې ستا چې اقرار د محبت په سپینې خولې نه راځي ستا چې اقرار د محبت په سپینې خولې نه راځي زما په مخ په ولې اوښکو قافلې نه راځي ډېر ښه دی داسې چې یو بل وینو څکلو باندې فخر کوو داسې چې یو بل وینو څکلو باندې فخر کوو په موږ به ولې سیلابونه زلزلې نه راځي ډېر ښه شعر دی ډېر ښه دی دا چا بچای دی لمر شغلونه په خولو کې ډوب دی دا چا بچای دی لمر شغلونه په خولو کې ډوب دی دا چا بچای دی چې په یو قطرې خولې نه راځي ډېر ښه شعر دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر دا چا بچای دی لمر شغلونه په خولو کې ډوب دی دا چا بچای دی چې په یو قطرې خولې نه راځي دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته خو نور څوک بې وسلې نه راځي ډېر ښه دی ډېر ښه دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته خو نور څوک بې وسلې نه راځي هی ورانولو ته مې ټوله نړۍ یو شوه سره هی ورانولو ته مې ټوله نړۍ یو شوه سره خو جوړولو ته حضرته څوک نږدې نه راځي ډېر ښه ډېر ډېر قصو قصو کې تر قیامته لاړې خو جي بیخي بې ضرورته لاړې قصو قصو کې تر قیامته لاړې خو جي بیخي بې ضرورته لاړې کعبې ته لاړ خو نتیجه یې صفر د غلا پیسې وې په غلطه لاړې
کعبې ته لاړ خو نتیجه یې صفر د غلا پیسې وې په غلطه لاړې دا به غنم نه و سبل څه به و چې پیاده ما د جنته لاړې تا هورې یادې کړې نو ما وخاندل ځکه چې شیخه ته ډېر ښکته لاړې تا هورې یادې کړې نو ما وخاندل ځکه چې شیخه ته ډېر ښکته لاړې او جینۍ په ما باندې شک سله کوې سلامت راغلې سلامته لاړې د افسر ملا جان رور په دغې شعرونو باندې د خپل ګران ملګري د حضرت بیټني مننه کوم او عابد همدان رور له بلنه ورکوم چې راشي زموږ سره خپل خوندور شعرونه شریک کړي د خپل یو نظم دی د هغې نه مخکې یو څو هایکو وایم چې څو کمیسري لوپټه په سر وه خو د چا شال ته خفه شوي نه وم جانان پردي وطن ته سله لاړو ډېر ښه یار ډېر ښه ما ستا پیزوان له روپیو ګټلې ستا د والو قرض مې هم خلاص کړی بس دومره وشوه چې ځواني مې بایله ډېر ښه او چې اورېدله په تورخم جړلې مخ یې راستونکو پېښور ته وایي ربه تی ویشه چې څوک مونږ ویشي ډېر ښه چې اورېدله په تورخم جړلې مخ یې راستونکو پېښور ته وایي ربه تی ویشه چې څوک مونږ ویشي او ما د ساقي په حق له هېڅ ونه وې ما د ساقي په حق له هېڅ ونه وې ما د خپل فن روایات هم مات کړي زه په سرو شونډو غزل نه لیکم او چا وی پښتون چا ته بدل نه پرېږدي چا ویل پښتون چا ته بدل نه پرېږدي خان پکې وې په تاریخ کې نشته ما وی غني او پریدون ګوره ډېر یو زوړ نظم وایم چې نن مې کتل چې په قطار دوه درې سړي روانو خپلو ټوپکو ستړي کړي وو خړي روانو ما وی ته ګوره په بازار کې مخروران روان دي ښې کمربند دي تړلي بدماشان روان دي خو بچي مې ویل باباجي نه دا خو پلانې استاد دی دا یو زمونږ پرنسپل بل دوراني استاد دی اوس په سکولونو کې یو نوې پالیسي راغلې پاکستان زوړ د پښتونخوا کې تبدیلي راغلې د هر استاد سره بچی نه یا روسي ټوپک وي د پرنسپل سره به ښه قماندانې ټوپک وي د تماچې به ازادي وي یا چاړکه ساتي وړو ته هم منیت نشته خیر واړکه ساتي والله د خپل سپېره قسمته مې ګیله پیدا شوه د پښتونخوا د حکومته مې ګیله پیدا شوه موږ سره څه دي موږ خو هر څه په ټوپک بایللي موږ د ازل خپلې برخې په اټک بایللي څه ثبوت ورکړي او په څه بچو ته ووایي اوس زما استاز په کومه خوله بچو ته ووایي اوس چې ټوپک مرګ د سکون او خوشحالۍ دپاره د ترقۍ مینې او امن او ورورولۍ دپاره د مجبورۍ نه غریب غاړه کې ټوپک ګرځوي ګنې د امن د خبرو نه زړه ډک ګرځوي چې له ټوپکه مې ښوونځي سنمه پاتې نه شوه زما د خپل راتلونکي نسل تمه پاتې نه شوه شونډې به اوس پړو همدا نه اوس اظهار پکار دی د دغه خلکو نه دا یو تپوس په جار پکار دی ولې دې وشي چې بس یو د په پښتون لاګو شي بیا د په ټول وطن کې دغسې قانون لاګو شي